هلو خوږو ماشومانو او د ارشاد همزولو او درنو کورنیو سلامونه. هلو زه بابا چوبی. ته د ما سره ملګری یې؟ سمه ده. ته څوک یې؟ زه اشرف یم. څو کلن یې؟ 4 کلن. او نن موږ څه زده کړو؟ ABC. شاباس. درنو کورنیو خوږو ماشومانو او قدرمنو لیدونکو، پرون مو د ارشاک له ښوونځي سره خبرې وکړې. ارشاک په دې کال کې مجبور دی تر 6 تورو پورې ABC زده کړي او تر 6 اعدادو پورې 1 2 3 زده کړي. ارشاک اوس کولی شي تر 10 اعدادو پورې 1 2 3 زده ووایي، ولیکي او زده یې دي. او د دې ترڅنګ یې تر 12 تورو پورې ABC یا ABC زده دي. ارشاک په هالنډۍ ژبه باندې زده کړه کوي او دلته د انګریزي د تلفظ پر ورته د ABC په ځای باندې ABC ویل کېږي. ما پرون کوشش وکړ په یوه نوې طریقه چې د ارشاک دپاره په زړه پورې وي یو څه ورته پیدا کړم. بیا مې چې فکر وکړ 3 طریقې مې ورته جوړې کړای شوای چې په دې 3 طریقو کې هغه د ارشاک دپاره په زړه پورې وي. نو تاسې هم کولی شئ د خپلو ماشومانو سره یې وازمویئ، کیدلی شي ستاسو ماشومانو دپاره هم په زړه پورې وي. ما په انټرنیټ کې کوشش وکړ چې دغسې نورې ډول پیدا کړم، ولې هغه مې هم ورسره وازمویلې، ډېرې ورته په زړه پورې نه وي. خو دغه طریقې چې 3 طریقې دي دا ورته په زړه پورې وي او دته د لوبې ډول کوو. اوس به غواړو هغه 3 طریقې ورسره وکړم، کیدلی شي ستاسو ته هم په زړه پورې وي او تاسې هم وکولی شئ د خپلو ماشومانو سره یې وازمویئ. هغه ماشومان چې په بهر کې زده کړې کوي هغوی کولی شي ښوونځي کې هم زده کړي، خو کله کله کورنۍ دنده ورته سپارل کېږي، کله کله ښوونکي کورنیو ته وایي چې د خپلو ماشومانو سره په دغو برخو کې مرسته وکړئ د تورو په زده کړو کې یا د اعدادو په زده کړو کې. او همدا ډول هغه کسان، هغه کورنۍ چې په افغانستان کې دننه اوسیږي او غواړي چې خپلو ماشومانو ته په انګریزي باندې او یا په نورو ژبو ته زده کړه ورکړي او د تورو زده کړه ور وښیي، کیدلی شي د هغې دپاره هم ګټورې ثابتې شي. اوس به دغه 3 طریقې وازمویو. لومړۍ طریقه دغسې ده چې زه یو توری پټوم، ارشاک ته وایم چې دا کوم توری دی. ارشاک یو توری یادوي چې دغه توری دی. کله چې وښوده شي که هماغه توری وي، ماشوم یا ارشاک خوشحالي کوي او ووایي چې ما وښودو. که چیرې هغه توری نه وي دا یې تکراروي، په دې ډول باندې هم هغه توری زده کېږي او هم یې هغه شکل ذهن ته سپارل کېږي. نو ارشاکه راشه کېنه، زه توری پټم، ته ووایه چې دا څه شی دی. ارشاکه دا څه شی دی؟ دا وګوره څه شی دی؟ شاباس، ارشاک وښوده دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ که په دو ډول یې کولی شي هغه توری ذهن ته وسپاري چې دلته کوم توری دا څه شی دی؟ وګوره دلته کتلی شي وګوري چې دلته کوم توری کم دی یا کوم توری نه دی ویلی. وښیه یو توری وښیه. شاباس، ارشاک وکولی شوی دا وښویي. یوه طریقه یې دا وه. دویمه طریقه یې دا ده چې زه د ارشاک سترګې پټوي او ماته وایي چې پلانی توری راکړه. شی درکړم؟ زه اوس ورته مثلا دا ورکوم. دا ښه ده. څه شی غواړې؟ دا دی. ښه. دا څه دی؟ دا یې دویمه طریقه وه چې په دو کې کولی شي دوی ته په زړه پورې وي. ما چې څومره فکر وکړ ارشاک ته د 3 وړی نوې طریقې په زړه پورې وي. نو هیله لرم چې نورو زده کوونکو ته، ماشومانو ته هم دا طریقې په زړه پورې وي
او بیا به زه ډېر خوښ کوم. درېیمه طریقه دا ده چې زه د اشک سترګې پټوم او یو توری ورته ورکوم چې دا یې وښیي چې دا توری څه دی. په دواړو لاسونو یې وګوره. شاباس. په دې ډول یې هغه شکل په ذهن کې پاتې کېږي چې دا څه دی. زه بل توری ورته ورکوم. شاباس. زه بل توری ورته ورکوم. شاباس. اشرف وکولای شوی درې وړه طریقې زده دي او ورته په زړه پورې دي. نو په دې ډول باندې کولی شي کېدای شي ځینو نورو ماشومانو ته هم په زړه پورې وي. تاسې کولی شئ دغه توري ډېر ارزانه او اسانه پیدا کړئ شئ. نو وروسته به لوبه وکړو. اوس به خوله کې لاس مه وایه. وروسته به لوبه وکړو او اوس به خدای پاماني وکړو. خدای پامان. او زما چینل سبسکرایب کړئ او ماشومان سره وګورئ. مننه. ښه وخت.